زپدې په هغې نه یم د مسجد کا بتخانه ده زپدې په هغې نه یم د مسجد کا بتخانه ده چې جانان پکې اوسېږي هم هغه زما کعبه ده چې جانان پکې اوسېږي هم هغه زما کعبه ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع پنام رب ذوالجلال چې خالق دی مالک دی او رازق دی د عربستان پښتو ادبي تړون زمونږ د نننۍ دستوري ته راغلو شاعرانو ادیبانو سیاست پوهانو د لویو قامونو او قبیلو د ژوند د هر طبقه فکر سره تعلق لرونکو په قام قلم او په پښتو او په پښتونولۍ میینو ملګرو د زړه د کومې تاسو ته په دې نننۍ دستوره کې زه پخیر راغلی وایم او ستاسو دا راتګ یقینا د دې خبرې ګواهي ده چې پښتانه مونږه په خپل قام ادب اور بخپل جبہ مین خلقیوں خصوصی طور پہ میں آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی عزت مآب جناب خیام اکبر صاحب نائب سفیر سفارت خانہ پاکستان الرياض سعودی عرب اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہوئے تمام مہمان گرامی کا تہ دل سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ہم ان کے نہایت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے چند لمحے ہمیں عنایت کیے اور ہماری عزت افزائی کی اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ کے لیے بھی ہمیں یہ عزت افزائی بخشیں گے. دا پروگرام باقاعدہ آغاز شروع کوم زه قاری عبدالوهاب صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او د تلاوت قرآن مجید نه زموږ د دې نننۍ دستوري آغاز وکړي. قاری عبدالوهاب صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد صدق الله